ماښام ناوخته څنګه چې له دفتر څخه کور ته راغلم، مور ته مې د ډوډۍ تیارولو وویل. ما ژر ژر اودس وکړ چې لمونځ قضا نه شي. ډېر سخت ستړی وم. په لمانځه کې خوب زنګولم. په سجده کې ویده شوم. څه عجیبه خوب مې ولید. ډېر زیات خلک راجمع وه. یو خوا بل خوا منډې وې او څه نفر چې کاغذونه یې ویشل، هر یو نفر ته به یې کاغذ ورکاوه. ما ته هم یو کاغذ راکړ چې زما نوم پرې لیکل شوی و. راته یې وویل دا ستا عملنامه ده. حالت یې جمع کړه کوم ځای کې چې نور خلک جمع کوي. وروسته به یې نومونه اخیستل کېږي او فیصله به کېږي. ما هم کاغذ جمع کړ او قطار کې د نوم په انتظار ولاړم. نومونه اخیستل شروع شول. پلانکی بیني پلانکی جنت ته، پلانکی بیني پلانکی جنت ته. زما نوم یې واخیست. ډېر سخت ووېرېدلم چې خدایه اوس به څه فیصله کېږي. له نوم سره سم فیصله وشوه چې دوزخ. په دې وخت کې دوه لوړ قد والا نفر زما خواته راغلل. زه یې د دوزخ په لور کش کړم. ما چیغې کړلې دا څه کوئ؟ دا به زما نوم نه وي، دا بل نفر وي. زه څنګه دوزخ ته لاړ شم؟ زما نوم باید د جنتیانو صف کې راشي، ځکه چې ما خو نه دروغ ویلي، نه مې دوکه کړې، نه مې شراب څښلي او نه مې زنا کړې ده. خو د لوړ قد والا نفر په غوسه کې راته وویل دلته د غلطو فیصلو کولو امکان نشته او دوزخ په لور یې کش کړم. خو ما اواز چا نه اورېده. ډېر سخته ګرمي وه. دوزخ اور ډېر په جوش کې زما خواته غوټې راوهلې. د اوښ په شان دي غټ غټ ماران او لړمان هم وینم. زه یې دوزخ ته وردیکه کړم. دستي زما لاس یو سپین ږیري بزرګ ونیو او دوه لوړ قدو نفرو ته یې وویل چې دا پرېږدې. زه یې دوزخ ته له لوېدو وژغورلم. ما ترې پوښتنه وکړه چې ته څوک یې او ولې دې بچ کړم؟ هغه راته وویل چې زه ستا لمونځ یم. زه ورته په غوسه سوم چې ولې دومره ناوخته راغلې؟ مخکې به راغلی وای، که لږ نور ځان شوی وای زه به اوس دوزخ کې وای. بزرګ په غوسه کې راته وویل چې څنګه دې زه پر خپل وخت نه یم ادا کړی او ناوخته به دې کولم او سستي به دې کوله، نو زه هم ناوخته راغلم. ما سر کښته کړ او ساه مې واخیسته چې مور مې یو ناڅاپه غږ راباندې وکړ چې زویه څه شوي دي؟ ولې د لمونځ کولو نارې وهې؟ چې را بیداره شوم مور ته مې غږ وکړ او د الله جل جلاله شکر مې ادا کړ لکه بیرته چې را ژوندی شوم. او کلکه اراده مې وکړه چې نور بل لمانځه کې سستي نه کوم او پر خپل وخت به یې ادا کوم. اوس چې هر چېرته ځم د اذان په انتظار یم او د لمانځه په سوچ او فکر کې یم تر څو چې لمونځ راسه ناوخته نه شي او پر خپل وخت یې ادا کړم. نو ملګرو هر چېرته چې یاست لمونځ پر خپل وخت وکړئ، سستي مه پکې کوئ. که دا وسط مو شیر کړ کېدای شي چې کوم ملګري توبه وباسي او لمانځه کې سستي پرېږدي، نو ستاسو لپاره به صدقه جاریه شي. والسلام.